د 10 ورځو ته ځمه لاست 30 days 340,000 او تقریبا 100 پاونډ. ډېر ښایسته. تاسو دا وګورئ یوازې یو میاشت کې 43,000 پاونډه او په 15 ورځو کې 44,000 پاونډه چې تقریبا 50,000 ډالر کېږي او تقریبا په 14 میاشتو کې 3.5 لکه ډالر. نو موږ دا قانون دی په امازون کې که چېرته موږ ته په یو پروډکټ کې 15% ګټه پاتې نه شي په هغې پروډکټ کې هېڅ نه ځو. نو تاسو اوس د 3.5 لکو ډالرو هغه کمه ګټه 15 زه په دې مطمئن یم ځکه دا پروډکټونه هغه پروډکټونه دي چې زه هم خرڅوم دا هم خرڅوي دوی ته مو ورکړي. یعنې هغه داسې پروډکټونه دي چې تاسو باور وکړئ چې لکه زه خپل هم دلته اوس آرډر لرم نو هغه پروډکټونه داسې هم دي چې ما باور وکړئ چې په 9 پاونډه مې اخیستي په 4 پاونډه مې هم خرڅ کړي. هغه ما تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې هم ښودلي بیا به هم تاسو ته وښودل شي. بالکل ښه ډېر ښه. دا بیا د تېر کال دا د تېرې میاشتې اوس به لاړ شو 12 میاشتې ته که نه دغلته ګوره لاست 12 months دې باندې به زه کلیک وکړم 2,38,400 پاونډه کېږي. دا د ما د تېر کال سیلینګ ده په امازون کې. ډېر ښه ماشاءالله. نو دا تقریبا چې 2,38,000 داسې وخت چې 2,90,000 یا 3,00,000 ډالر کېږي. ماشاءالله ډېر ښه. دا چې دی دا ټول په یو کال کې دا ټول په آنلاین ډول باندې دا نه تر اوسه پورې یو کې ته تللی نه چین ته تللی کوم ځای کې تاسو چیرته اوسېږئ؟ په افغانستان کې کابل کې اوسېږئ. صحیح دی. دا ویډیو د هغه خاص کسانو لپاره خاص ډالۍ چې دوی وایي چې له افغانستان څخه آنلاین تجارت یا آنلاین کاروبار ناممکن دی. ښه تاسې که سیلر اکاونټ ته لاړ شئ امازون سیلر اپ ته البته سیلر سنټرل ته که تاسو چېرته لاړ شئ براوزر کې او راته وښایئ چې په هرو 4 ساعتونو کې څومره پیسې ستاسو بانکي اکاونټ ته بالکل دا به زه درته وښیم. اوس زه به راسم امازون دغه ځای باندې کلیک وکړم چې هر څه ریفرش شي که نه. ډېر ښه. دلته زه راځم پیمنټ سیکشن ته ځو. پیمنټ ته راځم د پیمنټس ډېر ښه. دا اویلیبل بالانس څومره دی؟ اویلیبل 4,215. ډېر ښه ماشاءالله. دا 4,215 پاونډه چې دي دا اوس مطلب اویلیبل چې زه تاسو ته یادونه وکړم دا 4,500 البته 215 پاونډه چې دي دا اویلیبل دي چې دغه اوس هم دی کولی شي چې خپل بانکي اکاونټ ته ولېږي. او پاتې دلته نورې په ریزرف کې څومره دي؟ 42,000 دي نه؟ البته 4,215 دا اویلیبل دي. ځینې په هولډ کې هم اوسېږي البته دا دي 9,500 دا نورې هغه پیسې دي امازون ځان سره هولډ کړي یعنې که چېرته کسټمر ریټرن یا بل څه راشي دغه نه به پیسې ورکوي. یعنې اویلیبل اوس 4,000 څو دي چې په 4,215 اوس ځو هلته ټرانزیکشن وي خو دا و البته دلته ځو آل سټیټمنټ ته ځو چې څومره پیسې د امازون سیلر اکاونټ څخه هر 4 ساعتونو کې ستاسو بانکي اکاونټ ته ځي. صحیح دی. دې خوا راځو پې آوټ اماونټ ته راځو. صحیح دی. پی آوټ اماونټ دلته ته اوس دغه یو ورته وایه چې په هرو 4 ساعتونو کې بالکل تاسو څومره پیسې دا ټول یو تاسو ورته وایئ. نو اوس خو چې دغلته زه کولی شم چې ولېږم که نه 4,215 دي. ډېر ښه. تېره ورځ مې 6,315 پاونډه لیکلي وو. ماشاءالله دا یوازې 4 ساعتونو کې دي. ځان د تاریخوار هم درته ښکاره کېږي. بیا د هغه نه مخکې تېره ورځ مې چې دي 821 پاونډه لیکلي وو. بیا مې چې دي 1,213 پاونډه لیکلي وو. ماشاءالله دا هر 4 ساعتونو دا هر 4 ساعتونو بیا 1,614 پاونډه مې بیا لیکلي وو. بیا 2,580 مې د هغه نه تېره ورځ لیکلي. دا لکه هر 4 ساعتو کې زه دا همدغسې ادامه ورکړې دغه 3.5 لکه ډالر 4,121 پاونډه هغه نه مخکې وو. 1,050 بیا وو 2,215 پاونډه هغه نه مخکې ورځ کې وو. 3,590 پاونډه بیا د هغه نه مخکې ورځ کې وو. 1,060 نه دا ډېرې غټې شمېرې دي. دا ګوره ته چې دا نه خلاصېږي. زه باید یادونه هم وکړم چې تاسو په هرو 4 ساعتونو کې یو ځل اجازه لرئ چې د امازون سیلر اکاونټ څخه خپل بانکي اکاونټ ته پیسې ولېږئ. یعنې په هرو 4 ساعتونو کې څومره پیسې چې اویلیبل لکه دوی چې شمار درته وویل په هرو 4 ساعتونو کې 4,000 3,500 همدغسې 6,000 پاونډونه دا هغه اویلیبل دي چې تقریبا دا ما هم تجربه کړې چې حتی په 4 ساعتونو کې ما تر 10,600 پاونډو پورې هم د امازون سیلر اکاونټ څخه بانکي اکاونټ ته لېږلي. ښه ډېر ښه. نو ډېر خوښ شوم در باندې واقعا چې زموږ افتخار یې نو ډېر خوښ یم. راځو نو دا خو لیدونکو ولیده نو اوس راځو نورو پوښتنو ته چې که ته چېرته له دغه څخه د امازون څخه راته یو خپله خوږه یا ترخه یو خوږه او یو ترخه تجربه او خاطره راته ووایې. بالکل. زه به اول تا ته چې یو ترخه غوندې خاطره ووایم که نه. ما د امازون سره په هغه اول سرونو کې ما به ویډیوز کتلې. تاسې ویډیوز به مې کتل هغه وخت کې شاید انور ډېر فیمس و که نه او د هغه ویډیوګانې مې کتلې په یوټیوب کې په ټیک ټاک کې به. دا ټیک ټاک داسې پلیټفارم ده چې ته چې شی پکې ګورې هغه تا ته بیخي زیات راځي. د امازون داسې کړی الګاریتم مربوط راځي چې څه ګورې هماغه ویډیوګانې. زه یې بیخي داسې ځان ته کش کړی وم نو ما ویلې چې دا شی به زه ورځ نه کوم.
نو پلار ته مې ویلې چې دغه رقم زه هغه وخت کې تقریبا 12 نه زه فارغ شوی یم بیا مې ورته ویلې چې زه غواړم په امازون کې انویسټمنټ وکړم زه درس عملي درس زده کوم په کابل کې مالسته هغه ماته ویل وایي چا نه دې دا خبرې اورېدلې دي ما ورته ویل چې زه ویډیوګانې ګورم په ټیک ټاک او د فیسبوک یوټیوب کې وایي نه دا شونه دروغ دي دا هېڅ حقیقت نه لري دا خبرې موږ ډېرې زیات اورېدلې دي چې دا حقیقت نه لري وایي دا مفته مشوره ده هر څوک یې درکوي شاید انور وایي چې دا د کمپنیانو لپاره ارټس چلی دا د امازون لپاره ارټس چلی دا وایي چې ته دروغ دي خو که درته وایي چې ما زه دا رقم مات څه که نه ما ویلې چې زه خپله یو ځوان یم زه بیا تشویق کړی وای دې شي ته که نه چې ما زوی دې سره وغلی دی خو بس ډېر مشکلات له وجې هغه بیا ونه څه ما ته ویلې چې د انګلیش پروفیشنشي ټیسټ ورکړه د آیلس ټویفل په دې کې یې ورکړه زه ځکه 12 نه فارغ شوی وم انګلیش مې لږ ښه و وایي چې هغه ورکړه ته به راسې انګلینډ ته نو هغه ما ته راولېږل 100 پونډه وایي دغه باندې ځان داخله وکړه آیلس لپاره و لاړم داخله مې وکړله خو داسې وخت چې 2 ورځې ورغلی م درس ته درس مې بیخي پرېښود په هغه زړه کې چې و د ما زړه کې ستا زړه کې تجارت آنلاین تجارت امازون تجارت زه مې چې زه کور کې ناست یم د کور نه زه باید درآمد ولرم نه چې زه خارج ملک ته لاړ شم پسې دلته مزدوریانې وکړم او نو هغه 100 پونډه چې ما ورکړلم هغلته خو 2 ورځې درس ته لاړلم بیا هغه هغه مې پرېښود درس مې پرېښود درس دې هغه پرېښود او د دې نه بعد به راشو لکه دا د ما د ژوند یوه هغه ترخه غوندې خاطره وه یعنې زړه یې درمات کړ زړه یې رامات کړ هغه نه بعد بیا چې دي لکه ما خپله غوښتل شخصا دا یو ښه خاطره ده ښه خاطره به ورته وایو چې زه امازون کې باید 100% زه انویسټمنټ وکړم دا شی زه باید زده کړم که په لوږه کېږي که په پیسو نشتون کېږي چې هر رقم کېږي دا فیلډ باید زه زده کړم نو هغه و چې ما یو تره عبدالولي نومېږي کشری تره مې ده هغه په هغه وخت کې یوکې ته رسېدلی و کچاکي په کم کې و هغه سره پیسې هم نه وي او ما خپله شخصا کار نه کوم ما سره نه وي هغه ته مې ورته ویل چې دغه رقم امازون زه زده کوم که چېرته کیدی سي ته ما ته یو $100 یو نیم سل یو $10 راولېږه د دومره د امازون فیس ده نو هغه ماته هېڅ مشکل نشته وایي هغه هېڅ مشکل نشته زه دومره خوشحاله کړله ما چې یعنې یو تشویق و که نه هغه ما اوس هم خبره مې په زړه کې ده ورته هغه مې نه ویرېږي بیخي نو هغه ما ته تقریبا $80 راولېږل هغه خپله د کیم کې پیسې ورکړلې هفتې په هفتې وایي 2 هفتو کې به زه تا ته پیسې در ولېږم نو یو هفته کې 80 پونډ راته راولېږل $80 وبخئ هغه زه راغلم مایکروویش ته ته ما هغلته استاد په هغه وخت ما ته نه هغلته درس ویلی و او هغلته چې بیا شیرزاد استاد ته ورغلم شرمېدلم ومل چې څه رقم ورته ووایم اوس چې ما سره دومره پیسې شته او دومره پیسې نشته هغه ته مې ورته ویل استاد محترم اول خو به داسې دغه موضوع سره شریکه کړو چې ما سره فقط $80 دي دغه $50 چې دي دا به زه په نیکسټ ویک کې درکوم اوس نشته را سره هغه ورته راته ویلې وایي هېڅ مشکل نشته که دغه پیسې دې په کار مې دغه مې تاکې نه یې غواړم وایي ته خالي چې دا دومره وکړه لکه هغه حوصله له لاسه مه ورکوه موږ همداسې کسان په کار دي نو هغه سړي زه دومره خوشحاله کړم شهزاد استاد هم زه ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته یې په هغه سخت وخت کې ما ته لاس راکړ نو زه راغلم په درس کې تاسو سره کېناستلم هغه درس مې ویلې بیا هغه خو لکه بیا هم یو سټرس انسان بدن کې که نه اول چې هر څه سره مخ کېږي دا موږ سره هم ما هم دا تجربه کړې ځکه زه هم د فیلډ کې وم نو بیا تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم خیر اوسې هغه د درس په جریان کې چې موږ درس نه و ختم سوی لا ډېر ښه نو تا ماته ویلې چې مشکل نشته دا شوي نه مشکلات لري سختیانې لري خو حوصله به لاس نه ورکوي بیا چې کله مو درس ختم کړ د ما یو میاشت 2 میاشت اکاونټ جوړېدل وتلی وي او تا ماته ویلې چې تا سره مې واده کړي او داسې کوو چې زه به تا ته ما سره خپله پروډکټس ته زه یې خپله خرڅوم په امازون کې تا به راسره شریک کړم راسره بالکل هماغه پروډکټس به تا ته زه درکړم نو تا نه مې هغه پروډکټس واخیستل یو په یو مې واخیستل یو په یو مې لیست کړل په امازون کې او د هغه نه بعد د ما لکه هغه تدریجي ډول باندې ما فروشات پیل شول د ما سرکل جوړ شو په امازون کې نو یو څه یادونه به وکړم چې دی کله چې موږ ته راغلو نو ده ماته ویل چې دغه یو نیم میاشت کېږي ما امازان سیلر اکاونټ جوړ کړی هره میاشت 10 پاونډه منتلي سبسکرپشن فیس راځي زه به دا اکاونټ رابند کړم تاسو باور وکړئ چې داسې عاجزانه هغه کې وویل ما وویل چې راځه په دغه خپل پروډکټونه درته درکوم راشه دغه لیست که دا یو ځل تجربه کړه که چېرته نه و بیا صحیح نو هغه پروډکټونه چې ما خرڅول هغه مې دوی سره هم شریک او تاسو باور وکړئ تر اوسه هم هغه پروډکټونه دوی خرڅوي نو تر اوسه هم په هماغه کې لګیا دی د دومره فروشات هم د هماغه څخه شوي نو کله چې لومړي ځل ما ته پیسې راکولې ده راته ویل چې پلار مې راته ویلي چې دغه پیسې دي د دغه نه ځان ورسوه نورې پیسې څه نشته دا خبره دې یاد ده بالکل تقریبا داسې وخت چې 801 پونډ راته رالیږلي 801 پونډ هغه کې بعد هغه واخیستل وایي دغه پیسې دي په دغه پیسو باندې ته باید ځان ورسوې نورې پیسې نشته نو بس هغه نه بعد فروشات مې پیل شول هغه
ما مخکې ویل چې یو سرکل را جوړ شو هغه د ژوند یو اصول را جوړ شول دقیقاً کله چې فاینانشلی ته قوي کېږي که نه انسان په خپل نفس باندې باور هم ډېرېږي که یو څه ووایم دغه 800 پاونډو څخه تاسو دغه 3.5 لکه را جوړ همغه 800 پاونډونه ماشاءالله همغه تاسو اوس خپله قضاوت وکړئ چې دغه 800 پاونډو څخه د 3.5 لکه ډالر جوړ کړي دا هم تاسو پوهېږئ یوازې 14 میاشتو کې نو دا که چېرته یو څوک غواړي چې له نږدې نه یې وګوري مشکل خو بیا نه وي هر وخت دوی کولی شي چې دوی پروشات وګوري هر څه دلته موږ په سکرین باندې هم راولو خو انشاءالله تاسو هم بیا لیدلی شئ نو راځم بلې پوښتنې ته هغه دا چې البته غواړم ستاسو نظر واخلم د هغه کسانو په اړه باندې ځکه تقریبا ستاسو کوم وخت کې چې تاسو کوم کلاس کې چې تاسو داخله کړې ول یا تاسو ګډون کړی و نو په هغې کې تقریبا 20 کسان نور هم ول او زه باور لرم چې په هغې کې ځینې داسې کسان هم شته چې تر اوسه یې ځان سره اکاونټ هم نه دی راجوړ کړی او موږ زیات کسان دا هم لرو چې دوی دا ایکسکیوز یا دا بهانې جوړوي چې له افغانستان څخه ځان یا آنلاین تجارت څنګه دی ناممکن دی نو د هغه کسانو لپاره ته څه ویل لرې ځکه چې ته خپله دې ځای ته او موږ چې دی ډېر زیات شاګردان نور هم لرو چې د هغې هغه ځینې سکرین شاټونه به هم بیا موږ تاسو سره چې څومره فروشات هغوی کړي له افغانستان څخه دوی کارونه پر مخ وړي ته هغوی ته څه ویل لرې چې ته خپله هم افغانستان کې زه هم افغانستان کې بلکل بلکل ما ورته ګوره مخامخ سره ناست یو په کابل کې یو دلته او دا کار اول شخصا ماته ناشونی ښکارېده ناشونی په دې راته ښکارېده چې زه کابل کې دلته خو امازون نه ویر هاوس ته هېڅ شی نشته څنګه به دا اورډر ځي هلته کسټمر ته به څنګه رسېږي چې کله ته په واقعیت یو اورډر ترلاسه کړې فروشات ولرې په امازون کې بیا هغه تا نفس په قوي کېږي بشک دا خبره دقیقا بلکل دا تا کوم شک چې په زړه کې هغه له منځه ځي دا چې د اول سر کې خلک به تا ته 200 کمه خبرې کوي چې دا نه کېږي دا ناشونی ده او دا سخت لکه پلار مې چې ما ته ویلې چې دا شیدانور چې ده دا یوازې ارسلې د امازون لپاره دا ناشونی ده خو اوس درته قسم کومه که نه چې زه دا فروشات لرم هغه ته زه سکرین شاټ لیږم ما په یو ورځ کې 260 اورډر هم ترلاسه کړي دي دقیقا دا موږ هم تجربه کړي موږ داسې وخت هم راغلی په یو ورځ کې 115 پورې 150 پورې ما خپل هم اورډرونه همدغه کې ترلاسه کړي راځي ما ان تر 260 اورډر پورې ترلاسه کړي په یو ورځ کې یعنې تاسو فکر وکړئ چې بیخي نور اخوا ګزار کړئ یوازې یو پاونډ چې دوی ته پکې پاتې په یو ورځ کې 260 پاونډه او که هغسې 15% حساب کړي نو تاسو خپله نو ما مې پلار ته بیا هماغه سکرین شاټ هم لیږلی دي هغه دومره خوشحاله و چې ما خو ولولې چې دا شی نه کېږي دا امکان نه لري خو دا خو اوس کېږي دا خو بلکل 100% صحیح ده بیا زه یې نور هم تشویق کړم چې څومره پیسې دې په کار یې زه یې درکړم ته په دې کې انویسټمنټ وکړه مخکې لاړ شو نو زه هم دا ځوانانو ته دا مشوره ورکوم چې تاسې اول دومره وکړئ چې دا شی دا کورس چې دا اول زده کړئ سټپ بای سټپ زده کړئ ترلاسه کړئ زده کړئ ترلاسه کړئ هغه نه بعد تا ته استاد رهنمایي کوي تا په ټول A to Z دې پوهیږي ورسه باندې چې ته کله پوه شولې د پروډکټس خو 2000 دانې دي په امازون کې او هیڅکله به زه دغه یو مشوره خپل ورونو خویندو ته ورکوم چې خپله حوصله همت دغه په خپل نفس باندې باور چې دا لاس نه ورکوي معلومداره خبره ده زه هم زیاتره وخت مشکلات سره مخ شوی یم ځینې وخت داسې هم شوي چې پرایس مې ښکته کړی په همغه څو دقیقو کې ټول اورډرونه تللي ځینې وخت په PC کې ما مشکلات صحیح دی ځینې مشکلات راځي ځینې هغه راځي خو د هغې سره داسې په دې معنا نه شو چې ورده په مخه دې ښه الله هغه انګلیش کې ورته وایي اپس اینډ ډاون که نه اپس اینډ ډاون لري دا لوړې ژورې مشکلات درس هر کار کې داسې نه چې امازون کې دا په هر کار کې انسان ته مخې ته راځي خو انسان باید چې خپل نفس باندې باوري کوم اعتماد چې لري دا شیونه باید لاسه ورنه کړي چې کله دې همت او باور په خپل نفس باندې او په عمل کې دی یو کار وکړه ان شاء الله الله مهربانه ده خپل ځای ته به ته رسېږي خپل هدف ته به رسېږي که یو پوښتنه وکړم د دوی په رقم باندې صحیح دی که یو څوک تاته ووایي چې امازان څومره سخت دی ته به څومره مثال ورته ورکړي چې څومره سخت دی څومره اسانه دی سخت خو یې په اول سر کې استاده سخت دي هغه اول سر کې بلدیت نشته اوس به دومره ایزي ښکاري استاده چې ګوره ما سره ډېر وخت کې لیپټاپ هم نشته دا A to Z د دې موبایل نه زه کنټرولوم A to Z دې نه کنټرولوم زه شکر الحمدلله اقتصاد مې اوس جوړ ده فاینانشلی جوړ یم بېشکه معلومداره خبره ته چې جوړ نه یې څوک اوس جوړ بلکل بلکل او استراحت هم ښه ډېر پکې کوم خپلوانو کره هر چېرته مړی ژوندی هم پکې کوم هر څه پکې کوم یعنې کاري ساحه دې محدوده نه ده کاري وخت دې محدود نه ده هر وخت چې زړه وغواړي هر وخت چې زړه وغواړي راځه سلر اکاونټ راخلاص کړه خپل چې ته پکې یو ور دې کې بلد شولې او څو میاشتې پکې وتلې دا دومره ایزي ده دومره ایزي ده دقیقاً چې بیا به وایي چې دا مې کشکې مخکې شروع کړی وی او یو څه به یادونه وکړم امازان کې چې دی اول کې ځکه سخت دی چې موږ پروډکټ هنټینګ او سورسینګ لرو هنټینګ او سورسینګ که چېرته د یو پروډکټ صحیح هنټ او سورس کړه همغه یو ته کې
هغې نه نور ورځه اکه نور چېرته انویسټ کوي دا خو لاکه خبره ده که نه هغه پروډکټ به د همیش لپاره خرڅوي او نور بیا کارو ته اړتیا هم نشته چې ته نور ځان ستړی کړې بیا جنسونه دي امازان ویر هاوس ته لیږل دي او امازان نور کسټمر ته هغه درس په جریان کې استاده کتاب اوس یادېږي نه خو تا یوه خبره کړې وه وایي که چېرته په امازون کې تاسو یو پروډکټس وینینګ پروډکټس پیدا کړ نو هماغه یو پروډکټ چې د تاسو خپله هیلو ارمانونو ته رسوي دا خبره دې کړې وه او هماغه خبرې ما اوس هم په ذهن کې تکرارېږي ما سره داسې پروډکټس دي اوس یو نه ما سره 30 دانې پروډکټس دي را سره تا هم را کړي او نور هم دي را سره که نه نو زه وایم چې دغه پروډکټس کې دا 30 ما نه ایسته سي دغه یو 30م پروډکټ وینینګ پروډکټ چې دا ماته پاتې سي دا ماته پاتې شي بس د دې ګټه مې بس ده بالکل هماغه مې بس نو دقیقاً واقعا چې ډېر خوشحاله شو یو ځل بیا به هم مننه وکړو چې مننه چې زموږ دعوت مو منل راغلی او دا ویډیو مو د خپل پیغام او خپلې خبرې مو خپلو ملګرو ورونو خویندو سره شریکې کړې بیا هم ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ